سږکال د ګلې طوفان نه ځپلې شوې د تماکو د فصل شوکه شروع شوې ده چې چرته د تماکو بټۍ پخه شوې راکوزیږي نو بل خوا نوې تړلې کیږي په صوابې کې چې د تماکو یو شمېر کروندګرو د ګلې نه د خراب شوي فصل په مد کې د بورډ یا کمپنیانو د امداد په تمه لاسه ترلاسه شوي نه دي. سږکال د تماکو یو کیلو نرخ د میداني د پاره 203 روپۍ او 50 پیسې چې بل خوا د غریزو علاقو د تماکو د پاره 233 او 50 پیسې کیلو ټاکل شوی دی. د مردان یو بټیمار زبیرشاه وايي چې نرخ مخکې وټاکل شي خو د لرګي نرخ بټۍ شروع کېدو سره وخیږي. دا مې چې سږکال یې دباو دي ځکه چې په ورځ کې لرګي موږ په 650 کراولی او سږکال یې 690 کراله راکړو خرڅه په دباو ده سږکال. د ولاړو فصلونو یو غم نه دی. نعیم شاه وایي چې هر کال خرچې په زیاتیږي نرخ هم زیاتیږي خو آفت یا مرض یې خرچو کې اضافه کوي چې سږکال یې په تماکو پیشکې لګېدلې وه. اصل خو جي ښه ده خو د تېر وخت کې په یو پیشکې راغله هغه ځنګلي پیشکې ورته وایي هغې موږ ډېر خراب کړو هغې دا تماکو لږ چڼ کړه که نه او بیا پې زمونږ 5 شپږ روپۍ په یو ځل په د پمپ غاړې په پمپ نه کېده د جنریټر پمپ راوړه په هغې مې پې سپرېګانې وکړلې. مزدور خو جي کال له کاله دغه کېږي که نه په روز کال چې کوم مزدورو په د 400 سږکال یې په 450 دی په 500 دی د پاڼې ټیکه و موږ په روز کال په 3000 ورکوله سږکال په 450 ده. د ټلیفون په کرښه د تماکو وفاقي بورډ د مارکیټینګ غړی DDM محمد ادریس ووی چې د ځپلې شوي کروندګرو تاوان پوره کولو لپاره دوی د کمپنیانو سره خبرې اترې روانې دي خو ډېرې سودمندې نه ښکاري. ملک وقاص خان وایس اف امریکا D1 نیوز مردان.